موست ویلکم په دې ټیسټ کې شرکت وکړي او زموږ سکالرشپ والے ایتیمانان ماشومان ټیلنټډ ماشومان د ډیویژن په مختلفو ضلعو کې سکالرشپ ټیسټ ارینج کړی دی سپیشلی ز د ډګر ماشومانو ته ګورنمنت سنټینیل ماډل سکول ډګر زمونږ الحمدلله پریویس ریزلټس هم ډیر زیات خدي او د دې شاته السلام علیکم ز مراد علي پرنسپل سوات پیم سکول اینڈ کالج تاسو ته مخاطب یم ملګرو دوستانو خبره ده چې تعلیم او معیاري تعلیم د یو ملک د یو علاقې د ترقۍ لپاره بنیادی ضرورت دی سوات پیم سکول اینڈ کالج په دې سلسله کې د هغو ماشومانو چې هغه یتیمانانی یا مالی طور کمزوري خصوصي هغه یو آفر ورکوي چې دا ماشومان موږ له راشي سوات پیم سکول اینڈ کالج جاین کی او یو بهترین ماحول کې کوالټي ایجوکیشن حاصل کی سوات پیم سکول اینڈ کالج یو رجسٹرډ ریکګنایز سکول اینڈ کالج دی چرته چې د پلی ګروپ نه د سیکنډ ایئر پورې سبق حاصلېږي زمونږ الحمدلله پریویس ریزلټس هم ډیر زیات خدي او د دې شاته زموږ د استادانو کم چې ډیر هایلی کوالیفاید ډیر ایکسپیرینس او ډیر زیات مهنتي دي زه یو ځل بیا تاسو ټولو ته خواست کوم چې تاسو سپیشلی په دې ورځو کې د اف اس سی اډمیشن سٹارټ دي سوات پیم سکول اینڈ کالج ته وزټ وکړئ ایون دا هم د چې تاسو ډیمونسټریشن کلاس وزټ کړئ زموږ سټاف چې دی هایلی کوالیفاید دی ورګرو په دې سلسله کې سوات پیم سکول اینڈ کالج د ډیویژن په مختلفو ضلعو کې سکالرشپ ټیسټ ارینج کړی دی لکه زموږ یو ټیسټ الپورۍ کې شوی دی بونیر کې یو ټیسټ بلکې دوه ټیسټونه بونیر کې شوي دي زموږ د اپ کمینګ ټیسټ چې دی په ګورنمنت سنټینیل ماډل های سکول ډګر کې دی هغه په 27 اگست باندې په سیم ډے باندې په سوات پیم سکول اینڈ کالج کې هم ټیسټ دي سپیشلی ز د ډګر ماشومانو ته ګورنمنت سنټینیل ماډل سکول ډګر ټولو مرګرو ته خاص کوم چې په دې ټیسټ کې ماشومان الکان او جنکۍ کم چې په اف اس سی لیول باندې د سکالرشپ اغستو خواهشمنی ایتیمانان ماشومان ټیلنټډ ماشومان موست ویلکم په دې ټیسټ کې شرکت وکړي او زموږ سکالرشپ والے